بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تیموري صاحب، تاسو ته ستاسو ټول لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. حقیقت دی چې که چېرته موږ څلور اونۍ وړاندې ته وګورو، په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې کمې وې، مګر یوه میاشت کېږي یا څلور اونۍ کېږي چې په زموږ هېواد کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي، او ډېرې پیښې هم په مشرقي ولایتو کې د مشرقي ولایت څخه وروسته، خصوصا په مشرقي ولایتو کې ننګرهار کې، او بیا د هغې څخه وروسته کابل، مرزي ولایت هرات او قندهار کې پیښې ډېرې دي. یعنې د اوس لپاره موږ په درېیمه څپه کې یو، پیښې ورځ په ورځ ډېرېدو کې دي. د اوس لپاره زموږ په 34 ولایتو کې د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره جریان لري. تر دم ګړیه پورې د 500,000 څخه ډېرو هیوادوالو ته واکسین تطبیق شوی دی. یادونه وکړم رښتیا هم چې په لومړي سر کې موږ د واکسینو د تطبیق لړۍ پیل کړه په هیواد کې. ځینې افواهات یا شایعات د واکسینو په مقابل کې موجود وو، او ځینو خلکو کې تشویشونه یې رامنځته کړي وو، چې خوشبختانه اوس خلکو دا درک کړې ده چې واکسین یوازینۍ او بهترینه لاره د کرونا د ناروغۍ په مخنیوي کې ده، چې په همدې اساس سره اوس د شپو ورځو کې که چېرته به تاسو زموږ روغتیایي مراکزو ته چې هلته واکسین تطبیق کېږي تاسو ورشئ، د هېوادوالو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده چې واکسین غواړي چې واکسین تطبیق کړي. او د واکسین د اوس لپاره یوازې د افغانستان دولت لخوا نه مهیا شوی دی هېوادوالو ته. په شخصي کتنځیو کې واکسین نه تطبیق کېږي، یعنې دا د خرڅلاو لپاره نه دی، صرف د عامې روغتیا وزارت لخوا نه په وړیا توګه ټولو هېوادوالو ته واکسین تطبیق کېږي، چې تر په 34 ولایتو کې په 400 ولسوالیو کې زموږ د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره جریان لري. عموما هغه کسان واکسین کېږي چې عمر یې د 18 کلونو څخه لوړ وي، هغه میندې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي یا حمل لري، هغوی نه واکسین کېږي. د واکسین که چېرته تاسو وګورئ عموما واکسینونو ته، واکسینونه په ځینو خلکو کې، البته په ټولو کې نه، کله چې تطبیق کېږي، خصوصا د کرونا واکسین په هکله باید راشو، دا یو نارمل پدیده ده، یو نارمل عکس العمل د عضویت دی چې د واکسینو په مقابل کې ترسره کوي. چون هلته اجنبي جسم عضویت ته داخلیږي، نو عضویت مجبوره دی چې په ځینو خلکو کې دا اعراض ولایم راڅرګند شي، لکه تاسو چې یادونه وکړه په ځینو خلکو کې خفیفه تبه، ځاندردي، د کومه عضله کې چې واکسین تطبیق کېږي د هغې درد، یعنې د مټې درد، د مغزي پړسوب، سوروالی، یو څه کسالت او بېشتي په اشخاصو کې لیدل کېږي چې دا د 40 نه تر 48 ساعتو پورې دوام کوي. دا یو نارمل حالت دی، دا یو ښه خبر دی د شخص لپاره چې ګویا واکسین د په عضویت باندې تاثیر کړی، یعنې دا کوم شدید عکس العمل نه دی. نو خوشبختانه له اوسه پورې موږ سره په ټولو روغتیایي مراکزو کې کوم کسانو چې واکسین تطبیق کړی، کوم شدید عکس العمل پیښه هم له موږ سره ثبت شوې هم نه ده. د ټولو هېوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د عامې روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته خاصه توجه وکړي. که چېرته هېوادوال له موږ سره مرسته ونه کړي، نو پیښې به همداسې ورځ په ورځ ډېرېږي. خصوصا د عامې روغتیا وزارت د لومړۍ څپې څخه چې کوم اساسي پیغامونه موږ هېوادوالو ته د مختلفو، هم د تصویري بڼې سره، هم چاپي ډول سره، هم په صوتي ډول سره هېوادوالو ته مو ویلي دي، او دا اوس یې وایو، هغه دا دی چې د ماسک اچول دي، د تجمعاتو یا ګڼو ګوڼو ځایونو څخه مخنیوی دی، د تګ څخه مخنیوی دی، او د لاسونو بار بار اینځل دي. خو یوه یادونه ډېره مهمه ده چې چون د اختر شپې ورځې دي، هېوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده کوم کسان چې د کرونا نښې نښانې لري، دوی باید د اختر لمانځه ته دوی باید لاړ نه شي، او د اختر لمونځ هم باید په داسې یو ساحه کې ادا شي چې د هغې تر امکان حده پورې چې د هغې سره خلاص وي، یعنې خلاص ساحه کې باید لمونځ ادا شي. عموما د دوو لمونځګزارو ترمنځ باید فاصله حد اقل باید 2 متره وي، او د اختر د مبارکۍ په وخت کې د ښکلولو څخه، د غېږې ورکولو څخه، د لاس ورکولو څخه هېوادوال باید په جدي توګه ډډه وکړي، او د یو بل کره د تګ څخه هم دوی باید مخنیوی ونه کړي. که چېرته دوی هېوادوال دغه روغتیایي پیغامونو ته پاملرنه ونه کړي، نو امکان دی شته چې پیښې لوړې شي. اوس خو موږ چې حالات ډېر په جدي توګه د عامې روغتیا وزارت د څاري، ګورو چې د کرونا پیښې په کومه حد کې دي. زموږ د مثبتوالي میزان په هغه حد کې نه دی چې موږ د قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته
پیشنهاد وکړو نو په همدې اساس سره پیښې په هغه حد کې نه دي، پیښې کمې دي. که چېرته خدای مه کړه پیښې ډېرېږي او وضعیت ډېر زیات خرابېږي نو په هغه حالاتو کې بیا د عامې روغتیا وزارت خپل تصمیم نیسي او خپل تصمیم به بیا د حکومت رهبرۍ ته وړاندې کوي. بله د اوس لپاره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ایران هیواد، پاکستان هیواد چې زموږ نږدې ګاونډیان هیوادونه دي او د هندوستان هیواد چې زموږ د ډېری وګړو تګ و راتګ هم همدغه درې هیوادونو ته د پیښې هلته ډېرې زیاتې دي او د هغې د پیښو زیاتوالی مستقیما تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. نو د عامې روغتیا وزارت ټول د هوانوردۍ د محترمې ادارې سره په ګډه ټول هغه داخلي او خارجي هوایي شرکتونو څخه غوښتي دي کوم مسافرین چې دوی افغانستان ته انتقالوي دغه مسافرینو د پی سی آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. اوس لپاره موږ دا قیودات په هوایي لارو کې وضع کړي دي او کوم کسان چې هوایي ډګر کې ښکته کیږي یعنې هغوی سکرینینګ ترسره کیږي او که چېرته د کرونا نښې نښانې ولري نو د همغه ځای څخه روغتون ته انتقالیږي تر څو د دې ټیسټ ترسره شي. او په مرزونو کې هم همدغسې دی. زموږ د اوس لپاره هم په تورخم بندر کې و هم د ایران چې زموږ بل ګاونډی هیواد دی هلته هم کوم مراجعین کوم هیوادوال چې افغانستان ته راستنیږي او یا تګ راتګ ترسره کیږي خصوصا کوم کسان چې راستنیږي د هغوی د سکرینینګ ترسره کیږي. که چیرته په هغوی کې د کرونا نښې نښانې ولیدل شوې د همغه ځای څخه روغتون ته دا کسان انتقالیږي او ټیسټ یې ترسره کیږي. بیا هم د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د عامې روغتیا وزارت سره دوی باید همکار پاتې شي، خصوصا دوی د صحت د کورنۍ د صحت او د ټولنې د نورو وګړو د صحت په خاطر. هغه په دې معنی چې د عامې روغتیا وزارت طبي لارښوونه ته دوی باید جدي توجه وکړي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. که چېرته دوی دا کار ونه کړي خصوصا د اختر شپې ورځې دي لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه کومې لارښوونې چې مو ورته تشریح کړي که دوی په دې باندې عمل ونه کړي نو پیښې زیاتېږي، بیا به حالات تر دې هم وخیم کېږي.